ګرامر سیکشن 1 د ګرامر په لومړی برخه کې لمونږ سره چې دی ناون دی. دلته یې پوښتنه کړې چې واټ از ناون. ناون څه شی دی؟ نو دا یو اسم دی او د دې تعریف به اوس کوو چې تعریف په دې ډول دی چې ناون is the name of person, place or things. ناون یو کلمه ده کوم چې استعمالیږي د شخص دپاره، د ځي دپاره او د شیانو دپاره. دویم تعریف په دې ډول دی چې noun is a word دا یو کلمه ده that show کوم چې ښایي place ځای person شخص things شی یا شیان animals حیوانات quality اندازه quantity مقدار idea فکر action عمل and plants او نبات. نو مثالونو ته راځو ګران دوستانو. place کې راځي موږ سره America, park, class, home او داسې نور. person کې راځي boy, girl, child, man and things کې راځي chair, pen, book, fan او animals کې زموږ سره دی dog, loon, cat. quality کې موږ سره honest, beauty او quantity کې موږ سره kilo, pound, kilogram او idea کې goodnesses او sadnesses. action کې playing, studying, watching and plants کې موږ سره tree او flowers. دا نو مثالونه نو خدای دې وکړي چې تاسو پرې ښه پوه شوي یاست. اوس راځو روټس آف ناون ته چې ناون په څو برخو ویشل شوی. نورونو ناون چې دی په څلورو برخو ویشل شوی دی. لومړی چې دی ټایپس آف ناونز دي، دویم جنډر آف ناون، دریم چې دی کیسز یا یوزیجز آف ناون دي او څلورمه برخه کې موږ سره نمبر آف ناونز دي. نو دا د ناون برخې دي. ستاسو څخه ډېره مننه چې زموږ سره تر دې دمه پاتې شوئ. مننه، خیر اوسئ.